تیرې ورځې خونړي سیلاب د نورستان بڼه بدله کړې ده. د ګڼو مالي زیانونو سربیره یې لسګونه تنو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. دا ګړی زه د نورستان ولایت مرکز پارون په هغه سیمه کې یم چیرته چې د تیرې ورځې خونړي سیلاب د نورستان د ښاروالۍ ودانۍ میلمستون او ګڼ هوټلونه سیلابونو راچپه کړل. دلته د لغمان، ننګرهار او کونړ سربیره د نورستان د ژغورنې ټیمونه لګیا دي او د هغو جسدونو د ایستو هڅه کوي چې د دغه نړېدلو ودانیو په ملبه کې حصار دي. ځایي مسؤلینو راته وویل چې تر دا مهاله په دغه پیښه کې شاوخوا 115 تنه نادرکه دي او د 15 تنو جسدونه ایستل شوي دي. خو د نورستان ځایي اوسیدونکي بیا پر نړیوالو غږ کوي چې هر څه ژر دي له دوی سره بیړنۍ مرستې ترسره کړي. ورځ چې کوم سیلاب راغلی او د هغې سیلاب له امله تازه جزیات تر دې مهاله دغه دي چې تر دې وخته پورې 15 جسدونه پیدا شوي دي د شهیدانو او البته تر 100 زیات نور چې دي هغه ترې تم دي لا ورک دي معلوم نه دي چې مثلا زخمین دي شهیدان دي په کوم حالت دي خو هغې برخلیک نه دی معلوم تر 100. زما نوم عبدالحمید دی او پلار نوم دی حمید الله دی د نورستان ولایت اوسېدونکی یم او زمونږ خواست دا دی چې داخلي موسسات او خارجي موسسات نه او دغه کم یو چې زمونږ هیوادوال دلته مالي زیانونه اورېدل دي او دیو سره جدي مرستې وشي او ډېر تاوانونه خلکو ته اورېدل دي او همدا یو خواهش دی.